خان او پټ راز په یو کلي کې یو خان و چې د شتمنۍ او غرور له امله مشهور و. خلک به یې تحقیرول او ویل به یې چې زه هر څه کولی شم، هیڅوک زما مقابله نشي کولی. خو خان یوه شپه یو عجیبه خوب ولیده. هغه په خوب کې ولیدل چې یو زوړ سړی ورته راشي او خان ته بیا ووایي: خان صاحب، که غواړې خوشحاله شې نو د خپل شتمنۍ یوه برخه بېوزلو ته ورکړه. خو خان دا نه منله. کله چې دغه خوب 3 شپې په مسلسل ډول ولیده، پریکړه یې وکړه چې خلک په دې باندې وازمایي. نو همدا کار یې پیل کړو. یوه ورځ یو غریب سړی راغی او خان ته یې داسې وویل: خان صاحب، لږ مرسته راسره وکړه، زه ډېر غریب یم. خان وخندل او ویې ویل چې زه هیچا ته خپل مال نه ورکوم. په هماغه شپه خان یو بل خوب ولیده. اوس به دې سزا ووینې. خان چې کله سهار پاڅېده نو نشو تللی، ځکه چې پښې یې پلټ شوې وې. له هغې ورځې خان پوه شو چې غرور یې زیان رسولی دی. له هغې ورځې نه یې له خلکو سره نیکي کول شروع کړل. هماغه ورځ وه چې خان بیا له چا سره بدي ونه کړله. دغه کیسه موږ ته دغه یادونه کوي چې موږ باید تل له غریبانو سره مرسته وکړو او هغوی سره په هر کار کې همکار واوسو. ګرانو دوستانو، که تاسې دغسې کارتوني ویډیوګانې لیدل غواړئ نو هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان باندې کلیک وکړئ چې تر څو زموږ هر نوی ویډیو تر ټولو تر مخه تر تاسو در ورسیږي. له لیدلو مو ډیره زیاته مننه.